السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار الثاني لقاء وتعارف. دوما محاوره ملاقات او معرفت. لومړنۍ محاوره مونږ کړې وه د لقاء او تعارف په باره کې. دا زمونږ دویمه محاوره ده. نو تاسو مثلا چا سره چې مخامخ کیږئ ملاقات کوئ او معرفت کوئ عربي ژبه کې د دویمه محاوره ده. اول او دویمه سره چې یو ځای کوئ نو دینه مکمله ډیر شیان تاسو زده کولی شئ. نو تاسو نه هیله کوم چې لومړی محاوره هم زده کړئ تر څو دا محاوره تاسو بیا زده کړئ. نو دینه مخکې چې درس شروع کو تاسو نه هیله کوم بعضې دوستان ته ویډیو نه ورځي نو ویډیو ترلاسه کولو لپاره به تاسو فیسبوک کې زمونږ د پاڼې ته لاړ شئ او پاڼې کې دلته فالوینګ کې سی فرست باید کلیک کړئ او دا نوټیفیکیشن بیل تاسو باید آنی تر څو زمونږ ویډیوګان تاسو ته درشي. نو زیاتره دوستان تاسو ډیر پاڼې تاسو لایک کړئ هغه وجه ده چې تاسو ته هغه پاڼې ښیي او دا پاڼه تاسو ته نه ښیي. نو فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ او بل زمونږ پاڼې ته لاړ شئ په کمیونټي کې دلته کمیونټي کې انوایټ فرینډز وکړئ او سلیکټ آل کړئ. که تاسو دوستان چیرته 1000-2000 نو باید تاسو دا سلیکټ آل دغه یعنی څو دفعې وکړئ تر څو سلیکټ آل او بیا انوایټ کړئ تر څو ډیر دوستان غواړي عربي ژبه زده کړي خو دې نه خبر نه دي پاڼې نه. نو کیدای شي چې تاسو له سببه هغوی ته هم دا اجر ورکړل شي او عربي ژبه هغه هم زده کړي. نو خپل درس پیلو. ډیره مننه. خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الثاني لقاء وتعارف. ملاقات او معرفت. مصطفى او سليم. مصطفى مساء الخير ماخام بخير. سليم مساء النور ماخام بخير. مصطفى كيف صحتك أخي العزيز؟ كيف صحتك أخي العزيز؟ څنګه دستا صحت زما وروره. سليم أنا في صحة وعافية. وكيف صحتك أنت؟ أنا في صحة وعافية. وكيف صحتك أنت؟ زه په صحت او عافیت سره یم او ستا څه حال دی؟ ستا صحت څنګه دی؟ زه په صحت او عافیت سره یم. وكيف صحتك أنت او ستا څنګه حال دی؟ مصطفی جواب کې ورته وایي أنا أيضا في صحة وعافية. زه هم جوړ او روغ یم یعنی جوړ تازه یم. في صحة وعافية. ما اسمك الكريم؟ ستا نوم څه دی؟ ما اسمك الكريم؟ ستا نوم څه دی؟ سلیم وایي اسمي سليم وما اسمك أنت؟ زما نوم سلیم دی او ستا نوم څه دی؟ اسمي سليم وما اسمك أنت او ستا نوم څه دی؟ مصطفی ورته وایي اسمي مصطفى ما اسم أبيك؟ اسمي مصطفى ما اسم أبيك؟ زما نوم مصطفی دی. ما اسم أبيك؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ ما اسم أبيك؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ اسم أبي دا ها نه لري فقط الف سین میم دی. اسم أبي عبد الرحمن. زما د پلار نوم عبد الرحمن دی. مصطفى ماذا تعمل يا سليم؟ تس کار کوي یا تس دند لري ای سلیمه. ماذا تعمل يا سليم؟ سليم ورته وایي أنا طالب في الجامعة كابول. أنا طالب في الجامعة كابول. زه زده کوونکی یا طالب یم د کابل پوهنتون کې. زه زده کوونکی یم د کابل پوهنتون کې. في الجامعة بشاور، في الجامعة قطر، هر نوم تاسو ورکولی شئ. مصطفى ماذا تعمل يا سليم؟ تس دند لري اي سليمة. او دا هم ویلی وبخي. مصطفى في اي كلية تدرس؟ في اي كلية تدرس؟ په کومه پوهنځی کې درس وایي کوم فیلډ کې؟ سليم ورته وایي ادرس في كلية اللغات والآداب في قسم اللغة العربية. أدرس في كلية اللغات والآداب في قسم اللغة العربية. زه درس وایم د ژبو او ادبیات په پوهنځی کې. د ژبو او ادبیات په پوهنځی کې في قسم اللغة العربية یعنی د عربي ادبیات. أدرس في كلية اللغات والآداب د ژبو او ادبیاتو په پوهنځی کې خو د عربي في قسم د عربي ژبې په څانګه کې. مصطفى كم أخا لك؟
کم اخن لک ستا څو ورونه دي ستا دپاره څو ورونه دي سلیم ورته وایي لی ثلاثة اخوه لی ثلاثة اخوه زما لپاره 3 ورونه دي یا زما 3 ورونه دي لی ثلاثة اخوه. مصطفی ماذا يعملون هغوی څه کار کوي ماذا يعملون. سلیم هم يدرسون هغوی زده کړه کوي هم يدرسون هغوی زده کړه کوي. مصطفی ماذا تحب من الفواكه ماذا تحب من الفواكه ته ستا څه خوښیږي د میوو څخه میوه کې ستا څه خوښیږي. سلیم ورته وایي احب التفاح والمانجو والعنب والرمان زما مڼه خوښیږي والمانجو او ام مې خوښیږي والعنب او انګور مې خوښیږي ورومان او رومان او انار مې خوښیږي. احب التفاح والمانجو والعنب والرمان تفاح مڼه مانجو ام عنب انګور رومان انار. مصطفی بیا وایي ماذا تحب من الخضروات ماذا تحب من الخضروات په سبزي کې ستا څه خوښیږي. نو انا احب کرنب والکوسه زما کرم خوښیږي والکوسه او کوسه کدوګکانو ته ویل کېږي کدوان. احب کرنب کرم والکوسه او کدوان خوښیږي کدوګک چې ورته وایي کدوان. مصطفی ما هو لونك المفضل ما هو لونك المفضل ستا کوم رنگ خوښیږي یا ستا دپاره کوم رنگ غوره دی رنگ کلر ستا کوم رنگ خوښیږي. ما هو لونك المفضل. سلیم ورته وایي لوني المفضل هو الاخضر لوني المفضل هو الاخضر زما رنگ چې خوښیږي هغه شین زما شین رنگ خوښیږي. لوني المفضل هو الاخضر زما شین رنگ خوښیږي. مصطفی ماذا تريد أن تكون في المستقبل ماذا تريد أن تكون في المستقبل ته څه غواړې چې آینده کې وشي آینده کې ته څه غواړې چې ستانه جوړ شي. سلیم ورته وایي أريد أن أكون مدرسا إن شاء الله أريد أن أكون مدرسا إن شاء الله زه غواړم چې آینده کې مدرس شم إن شاء الله. مصطفی ورته وایي وفقك الله تعالی الله دې تا ته توفیق درکړي. سلیم حیاک الله یا صدیقي الله دې تا ژوندی لري ای زما ملګریه حیاک الله یا صدیقي. دا زموږ محاوره وه. نو که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کې وکړئ او ویډیو حتما لایک او شیر لایک ستاسو خوښه ده چې لایکوي که نه خو شیر حتما کړئ تر څو نور دوستان هم دا وګوري. نو که څه پوښتنه وي بیا هم وایم چې کومنټ کې وکړئ او تاسو نه کورنۍ دنده مو دا ده چې یو څو جملې دغسې جوړې کړئ او کومنټ کې وکړئ. زیاتره دوستان کومنټ کې دا دنده نه لیکي نور ستاسو خوښه ده زه خپله وجیبه ادا کوم نور ستاسو خپله خوښه ده چې یادوئ نه یادوئ. نو دعاګانو کې میا یاد ساتئ. تر بله ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.